د یاسین مبارکه سوره چې د قران عظیم الشان شپږ سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. دریاتیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. یاسین قسم ده په قرآن حکیم چې ته په یقیني ډول له پیغمبرانو څخه په سمه لاره. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. او دا قرآن د برلاسی او رحم لرونکي ذات لخوا نازل کړی شوی دی ترڅو چې ته یو داسې قوم متوجه کړي چې د هغو پلرونه نیکونه متوجه کړی شوي نو او له دې کبله هغوی په غفلت کې غورځېدلي دي. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. له دوی نه زیاتره خلک د عذاب د فیصلې وړ ګرځېدلي دي. له همدې امله هغوی ایمان نه راوړي. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. مونږ د هغو په غاړو کې توقونه اچولي دي چې په هغو سره هغوی تر زنو پورې نښتي دي. له دې امله هغوی سرونه پورته نیولي ولاړ دي. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. مونږ یو دیوال د هغو په مخ کې درولای دی او یو دیوال د هغو تر شا. مونږ هغوی پوښلي دي هغوی اوس هیڅ نه ویني. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. د هغو لپاره یو شان ده که ته هغوی خبردار کړي او که نه کړي دوی به یې ونه مني. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ته خو هماغه څوک خبردار کولای شي چې د نصیحت پیروي وکړي او له نالیدلي رحمان خدای نه وویریږي. هغه ته د بخښنې او غوره اجر زیری ورکړه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مونږ په باوري توګه یو ورځ د مړو ژوندي کوونکي یو. کومې چارې چې هغو سرته رسولي دي مونږ هغه ټولې لیکو او کوم آثار چې هغوی وروسته پریښي دي هغه مونږ ثبتوو. مونږ هر څه په یو څرګند کتاب کې درج کړي دي. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. دوی ته د مثال په ډول د هغه کلی د خلکو قصه واوروه چې کله هغه ته پیغمبران راغلي. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. کله چې موږ هغو ته دوه پیغمبران ولېږل او هغوی دواړه دروغجن وګڼل بیا موږ دریم د مرستې لپاره ولېږل او هغوی ټول وویل موږ تاسو ته د پیغمبرانو په توګه لېږل شوي یو. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. د کلی خلکو وویل تاسو بل څه نه یې مګر زموږ په څېر څو انسانان او رحمان خدای هیڅ کله کوم څه نه دي نازل کړي. تاسو محض دروغ وایي. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. پیغمبرانو وویل زموږ پروردګار پوهیږي چې موږ ارومرو تاسو ته د پیغمبرانو په توګه لېږل شوي یو.
وما علينا إلا البلاغ المبين او پر مونږ باندې لروخانه څرګند پیغام رسولونه پرته نور څه مسؤلیت نشته. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. د کلی خلکو ویل مون خو ستاسې قدمونه د ځان لپاره بد فعل ګڼو، که تاسې لاس وانخلئ نو مونږ به تاسې سنګسار کړو او زمونږ لخوا به تاسې ته دردناک عذاب ورسیږي. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. پیغمبرانو جواب ورکړ ستاسې بد فعل خو په خپله له تاسې سره دی. دا خبرې تاسې له دې کوئ چې تاسې ته نصیحت وشو. اصلي خبره دا ده چې تاسې له حده وتلي خلک یې. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. په دې ترڅ کې د ښار له لرې ګوښې نه یو سړی په منډه راغی او ویې ویل ای زما قومه د پیغمبرانو پیروي غوره کړئ، د هغو خلکو پیروي وکړئ چې له تاسې نه څه اجر نه غواړي او پر سمه لاره دي. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. او زنو ولې د هغه ذات بندگی نه کړم چې هغه زه پیدا کړم او د هغه لوري ته ستاسې ټول ورګرځېدل دي. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. زه هغه پرته نور معبودان نیسم په داسې حال کې چې رحمان خدای ماته د څه ځان رسولو اراده وکړي نو نه د هغو شفاعت ماته څه په کار راتلی شي او نه هغوی ما ژغورلی شي. که زه دا کار وکړم نو زه به په څرګنده ګمراهۍ کې اخته شم. ما خو ستاسې په پروردګار باندې ایمان راوړ، تاسې هم زما خبره ومنئ. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. په پای کې هغو خلکو هغه وواژه او هغه ته وویل شول چې ننوځه جنت ته. هغه وویل کاشکې زما قوم ته معلومه وای چې زما پروردګار د څه شي له امله ماته بښنه وکړه او زه په عزتمندو خلکو کې داخل کړم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. لهغه وروسته د هغه پر قوم مونږ له اسمانه کوم لښکر راکوز نه کړ. د لښکر لیږو ته زمونږ څه اړتیا نه وه، فقط یوه چیغه وشوه او په ناڅاپي ډول هغوی ټول مړه یخ کرخ ولوېدل. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. افسوس د بندگانو په حال باندې هغو ته چې هر پیغمبر راغی په هغه پورې ملنډې مسخرې وکړي. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا هغوی نه دي لیدلي چې موږ له هغو نه مخکې څومره قومونه هلاک کړي دي او له هغه وروسته بیا هغوی هیڅکله د دوی خواته راستانه نشول؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. دوی ټول به یوه ورځ زموږ په وړاندې حاضرېږي. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. او د دوی لپاره مړه ځمکه یوه نښانه ده، موږ هغه ژوندۍ کړه او له هغې نه مو غله راویستله چې دوی یې خوري. وجعلنا فيها جنات
وما عملته أيديهم أفلا يشكرون مونږ په هغه کې د خرماو او انګورو باغونه پیدا کړل او له هغې نه مو چینې راوخوټولې تر څو چې دوی د هغې میوې وخوري دا هر څه د دوی د خپلو لاسونو پیداوار نه دي نو آیا دوی شکر نه باسي سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون پاک دی هغه ذات چې هغه د ټولو اقسامو جوړې پیدا کړي که هغه د ځمکې له نباتاتو څخه وي یا په خپله د دوی له جنس یعنی انساني نوع څخه یا له هغو شیانو څخه چې دوی حتی پیژني قدر هم نه وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم د دوی لپاره یو بل نښانه شپه ده موږ د هغې له پاسه ورځ ایسته کوو نو پر دوی تیاره خوري او لمر هغه د خپل استوګنځي خواته ځي دا د خورا ډیر د قدرت خاوند په ذات وضع کړی حساب ده والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم او سپوږمۍ د هغې لپاره مونږ پړاوونه ټاکلي دي تر دې پورې چې له هغو پړاوونو نه تېرېدلو سره بیا هغه د خرما وچه څانګه غوندې شي لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نه د لمر په وس کې دا شته چې هغه سپوږمۍ ونیسي او نه شپه پر ورځ مخکې کېدلی شي دا ټول په یو فلک یعنی مدار کې لامبو وهي وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون د دوی لپاره دا هم یو نښانه ده چې موږ د دوی زوزات په ډکه شوې کښتۍ کې سپاره کړل او بیا مو د دوی لپاره هماغسې کښتۍ نورې پیدا کړې چې دوی پکې سپریږي وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ که موږ وغواړو نو دوی به غرق کړو هیڅوک به د دوی فریاد اورېدونکی نه وي او دوی ته به په هیڅ ډول نجات ورنه کړل شي فقط همدا زموږ رحمت دی چې دوی ژغوري او تر یوې ټاکلې مودې پورې له ژوند نه د ګټې اخیستلو فرصت ورکوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دوی ته چې کله ویل کېږي چې له هغه عاقبت نه ځان وژغورئ چې ستاسې مخې ته راځي او ستاسې تر شا تېر شوی دی شاید پر تاسې رحم وکړی شي نو دوی ځان ناګاه راچوي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين دوی ته چې د دوی د پروردګار له آیاتونو څخه هدایت راځي دوی ورڅخه مخ اړوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ او کله چې دوی ته ویل کېږي چې الله تاسو ته کوم روزي درکړې ده له هغې نه یو څه د الله په لاره کې هم ولګوئ نو دغه کسان چې کافر شوي دي ایمان راوړونکو ته په ځواب کې وایي آیا موږ هغو ته خواړه ورکړو که الله غوښتي وای نو په خپله به یې هغو ته خواړه ورکړي تاسې خو بیخي ګمراه شوي یئ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين دوی وایي چې دغه د قیامت اختار به کله ترسره شي وښیئ که تاسې رښتیني یئ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
په اصل کې چې دوی کوم شي ته سترګې په لاره دي هغه فقط یو هیبتناک چیغه ده چې په ناڅاپي ډول به دوی په هغه حالت کې راګیر کړي چې دوی په خپل دنیوي چارو کې شخړه کوونکي وي. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. او په هغه وخت کې به دوی وصیت قدر هم نه کړی شي نه به خپل کورونو ته بیرته وګرځېدای شي. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. بیا به یو شپېلۍ پوکړه شي او په ناڅاپي ډول به دوی د خپل پروردګار حضور ته د وړاندې کېدو لپاره له خپلو قبرونو څخه راوځي. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ورختای سره به وای اوه دا چا موږ له خپل قبرونو څخه راپاتولو دا همغه شاید چې رحمان خدای د هغه وعده کړی و او د پیغمبرانو خبره رښتیا و. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صرف یو قوي आवाज به وي او ټول به زمون په وړاندې حاضر کړی شي. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نن به پر هیڅ د یو بڅری په اندازه ظلم نشي او تاسو ته به هغه څه بدله درکړی شي لکه څنګه چې تاسو عمل کوئ. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. نن جنتیان په خوندونو اخیستلو کې بوخت دي. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وی او د هغو مېرمنې به ګڼو سیورو کې وي بالښتونو ته تکیه کوونکي. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. د خوراک څخه هر راز خوندور شیان هلته د هغو لپاره موجود دي. سلام قولا من رب رحيم. هر څه چې هغوی وغواړي د هغو لپاره حاضر دي. د مهربان پروردگار لخوا هغو ته سلام ویل شوی دی. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. او ای مجرمانو نن تاسې بیل شئ. د یاسین مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان شپږ دېرشمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 83 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 8 آیات څخه اورئ. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اې د آدم اولادونو آیا ما تاسو ته هدایت نو کړی چې د شیطان بندگی مکوئ هغه ستاسو ښکارا دښمن دی او یوازې زما بندگی وکړئ دغه سمه لاره ده. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. خو سره له دې شیطان له تاسو نه یو لویه ډله ګمراه کړه آیا تاسو نه پوهېدلئ؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. دا هماغه دوزخ دی چې له هغه نه تاسو ویرول کېدلئ. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. کوم کفر چې تاسو په دنیا کې کاوه د هغه په بدله کې اوس د سوان مواد شي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نن مونږ د دوی خولې بندوو د دوی لاسونه به له موږ سره خبرې وکړي او د دوی پښې به شاهدي ووهي چې دوی په دنیا کې څه په کسب ګټلي دي. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون.
که مونږ وغواړو نو د دوی سترګې به پوښلې هوارې کړو، بیا د دوی د لارې خواته په ځغستلو وګوري څنګه به دوی لاره وویني. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. که مونږ وغواړو نو مونږ به دوی پر همدې خپل ځای په داسې شان مسخه کړي پرېږدو چې دوی نه وړاندې د تلو وسو لري او نه د بیرته ستنېدلو. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. چاته چې مونږ اوږد عمر ورکوو د هغه ساخت مونږ سرچپه کوو، د دغه حالاتو په لیدلو سره دوی نه پوهیږي. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. مونږ دغه پیغمبر ته شعر نه دی ورزده کړی او نه شاعري له ده سره ښایيږي. دا خو یو نصیحت دی او روښانه لوستل کېدونکی کتاب، تر څو چې هغه څوک وډار کړي چې ژوندي وي او پر انکار کوونکو باندې د عذاب خبره ثابته شي. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. آیا دوی نویني چې موږ په خپل لاسونو سره جوړو شویو شیانو څخه د دوی لپاره څاروي پیدا کړل او اوس دوی د هغو خاوندان دي؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. موږ هغه په داسې شان دوی ته رام کړي دي چې له هغو نه پر ځینو باندې دوی سپریږي، د ځینو دوی غوښه خوري. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. او په هغو کې د دوی لپاره راز ګټې او د څښلو شیان دي، آیا دوی شکر نه باسي؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لدې هر څه سره دوی له الله جل علا شانه نه پرته نور خدایان نیولي دي او دا هیله لري چې له دوی سره به مرسته وکړي شي. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هغوی له دوی سره هیڅ مرسته نشي کولای، بلکې برعکس دوی د هغو لپاره تیار سوی لښکر جوړ شوی دی. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. خانو کومې خبرې چې دوی جوړوي هغه د تا ونه زوروي، د دوی په پټو او ښکاره ټولو خبرو باندې مونږ پوهیږو. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. آیا انسان ندی لیدلی چې مونږ هغه له نطفې نه پیدا کړو بیا هغه ښکاره شخړه کوونکی شو؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اوس هغه پر مونږ پورې مثالونه تړي او خپل پیدایښت هیروي، وای څوک به دغه هډوکي را ژوندي کړي چې کله دا وراست شوي وي؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. دته وای دا به همغه ذات ژوندي کوي چې هغه مخکې دا پیدایښت کړی او هغه د پیدایښت په هر کار پوهیږي. هماغه ذات چې ستاسو لپاره له شنې سمسورې ونې څخه اور پیدا کړ او تاسو له دین خپل غریب لوي. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هغه ذات چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل په دې باندې قادر نه دی چې د دوی په څیر پیدا کړی شي؟
ولین په داسې حال کې چې هغه ماهر خلاق دی. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هغه خو چې کله دی یو شی اراده کوي نو د هغه کار هم دومره دی چې ورته حکم وکړي چې شه او هغه کیږي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پاک دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د هر شي بشپړ وس واک دی او د هغه لوري ته تاسو ورګرځول کیدونکي یاست.